بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن یو ځل بیا تاسو سره په یو جالبه ویډیو کې حاضر یاستو. نن په ویډیو کې دوستانو وغږیږو چې څنګه کولی شو چې فیسبوک کې زمونږ کوم ویډیوګانې خود به سره پلی کېږي او زمونږ ام بي هسې بې ځایه مصرفه کوي. انګلیش کې ورته موږ آټو پلی ویډیوز وایو چې هغه ویډیو خود به سره خپله پلی کېږي. نو نن به موږ فیسبوک کې لږ سیټینګ وکړو او سیټینګ وروسته به بیا به هغه ویډیوګانې نه پلی کېږي. که زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همداسره د غټه لایکن ووهئ تر څو پورې زموږ ویډیوګانې راټول اول تاسو ته ورسېږي. ښه دوستانو، ویډیو نه اوږدوو، ډایرکټ ځو فیسبوک ته به دوستان تاسو لاړ شئ. دوستانو چې هر کله تاسو فیسبوک ته لاړئ دوستانو په دې ځای به کلیک وکړئ، دغه درې نښې تاسو ګورئ. له هغې وروسته دوستانو تاسو به راشئ سمدستي سیټینګ اینډ پرایوسي ته. که دوستان تاسو ته دا کټزر زه ښایم چې تاسو پورې دا دوستانو دا ګورئ دې سیټینګ باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. ښه دوستانو ښکته به راشئ لغونته کې دلته به دوستان تاسو وګورئ میډیا اینډ کنټیکټ دا دی دوستانو. دا به په دې ځای به دوستان تاسو کلیک وکړئ. دا به دوستان تاسو وګورئ آټو پلی لیکلی اخري کې دا لاندې طرف نه دوهم نمبر آن موبایل ډیټا ان 5 کنیکشن په دې به کلیک وکړئ. دوستانو دا به وګورئ دې دا چې کوم اخره کې دی نیور آټو پلی ویډیوز دې ځای باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ، خبرانۍ به لرې کوئ. ښه دوستانو له دې وروسته چې کله تاسو کلیک وکړئ بیا به دوستانو تاسو ولاړ شئ کومه ویډیو به وګورئ، هغه ویډیو به خود به سره نه پلی کېږي. زه اوس یو ویډیو لټوم تر څو پورې یو ویډیو ولګي تاسو ته ثبوت سره وړاندې کړم چې کومه ویډیو دوستانو موږ نه دغه کړې هغه به خود به سره نه پلی کېږي. بیا تاسو ته یو ثبوت زه وړاندې کړم دوستانو. دا دوستانو دغه ګوره دغه ویډیو ده دوستانو خود به سره نه پلی کېږي. تاسو چې زه په کلیک وکړم ګوره دوستانو بار نه دغه کېږي. تاسو چې کله یو ځل ویډیو دغه کړه دوستانو ګوره ویډیو نه پلی کېږي لګیا دی. هر کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ بیا به دا ویډیو پلی کېږي. ښه دوستانو دا وه د نن ورځې یوه لنډه ویډیو چې څنګه کولی شو هغه ویډیوګانې چې خود به سره پلی کېږي موږ یې بندې کړو. په اخره کې یو ځل بیا تاسو هیله کوو که چېرته فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې زموږ صفحه انټرنیټ فیسبوک او ټیکنالوژي زده کړه هم درسره لایک کړئ او هم دلته کولی شئ خپلې پوښتنې موږ سره مطرح کړئ. امید وکړئ چې دغه نن ویډیو مو خوښه شوې. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې له یو نوي ویډیو سره حاضرېږم. خپل ورور ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.